الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او ښه صحت به ولرئ او خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست مو یعنې 25م لوست د پښتو نثر ډولونه په اړه ده چې انشاءالله د خیر سره نن تاسو ته تدریس کوم. له هر څه نه مخکې دغه لوست مو په 2 برخه ویشل کیږي او دغه غونډه مو بیا په 4 برخه ویشل کیږي. دانش آموزای عزیز، 12م ټولګی هستیم، صنف 12 د پښتو مضمون زبان پښتو و 25م لوست یا درس 25م که درس ما در مورد د پښتو نثر دولونه دی که معناش که بخوایم به لسان دری بگیم به معنای انواع و اقسام نثر به زبان پښتو می باشد. این درس ما هم به علت کثرت مطالب به 2 قسمت یا 2 برخه تشکیل شده که انشالله در این قسمت یعنی لومړی برخه یا قسمت اول این درس ما به 4 قسمت تقسیم شده که لومړی برخه یا قسمت اول سریزه یا مقدمه هست و قسمت دوم د متن لوستل که خواندن متن باشه و همچنین قسمت سوم نوی تکی یا لغات جدید و قسمت آخر هم که د کنکور پختن دی چې موږ سال لپاره ته چمتو کړی. حالا میم سراغ لومړی برخه یعنی سریزه یا مقدمه ته. لومړی پاسر هم بیا 2 پوښتنه راغلی دی چې موږ او تاسو باید ځواب ورکو. باز هم مثل درسای پیشین در بحث اول یعنی سریزه یا مقدمه 2 تا پوښتنه یا سوال مطرح شده که با هم میخوانیم و جوابهایش هم در متن موجود است. لومړی پوښتنه څه دی ویلی؟ سوال اول چی مطرح کرده؟ سوگ نثر تعریف ولی سی، گفته چه کسی میتواند که نثر را تعریف کند. دوم پوښتنه څه دی ویلی؟ سوال دوم چی مطرح کرده؟ نثر نظم یا شعر سره څه توپیر لري و سوال کرده که نثر با نظم یا با شعر چه تفاوت یا توپیری دارد. هغه وینا چې لیکلی وی که ویلی، گفته آن گفتاری که چه به صورت نوشتاری باشه یا چه به صورت گفتاری خو چې د وضع او قافیه لغت څخه آزاد وي او موږ په خپل منځ کې د پوهونې راپوهونې او مطالبو د افاده لپاره کاروو نثر بلل کیږي. گفته آن گفتاری که به صورت نوشتاری یا به صورت گفتاری باشد که از قید قافیه و وضع آزاد باشد و ما آن را در بین خود برای افهام و تفهیم و همچنین برای افاده کردن یا بیان کردن مطالب استفاده میکنیم نثر شمرده میشود. اینجا کلمه بلل کیږي به معنای شمرده میشود و پوهونی راپوهونی به معنای افهام و تفهیم ویل کیږي و همچنین په خپل منځ کې به معنای در میان خود. لیکلی و نثرونه د خپل تاریخي پرمختیای بهیر په اوږدو کې بیلابیل بنی لرلې او اوس هم په هر ژبې کې د معنا او منځپانګې او همدارنګه د بنی او شکل مخې بیلابیل ډولونه هم لري. و اینجا گفته آثاری که به صورت نثر به اصطلاح مکتوب شدن یا نوشته شده هم در طول جریان تاریخی تکامل و پیشرفت خود گفته شکل و یا ساختار متفاوتی را داشتن و گفته امروزه هم در هر زبانی با توجه به محتوا و معنای آن و همچنین از بالای شکل و ساختار آن گفته قسم‌های مختلفی دارند. اینجا کلمه بیلابیل به معنای گوناگون و کلمه ژبه به معنای زبان و کلمه منځپانګي به معنای محتوا ژبارل کیږي و همچنین کلمه بنا به معنای شکل او ځینې وختونه ساختار هم ویل کیږي. موږ په دې لوست کې په پښتو ادب کې نثر د پخواني او اوسني و 2 ډولونه په اړه معلومات درکوو و گفته که ما در این درس برای شما در مورد نثر ادبیات زبان پشتو چه در زمان فعلی و چه در زمان گذشته و همچنین از بحث انواع و اقسام آن برای شما معلومات می دهیم. اینجا کلمه پخوانی به معنای گذشته و کلمه اوسنی به معنای فعلی یا در حال حاضر ویل کیږي. خب حالا میم سراغ د متن لوستل که خواندن متن باشه. نثر په لغت کې شیندل، تیتول او پاشل دی. گفته نثر در لغت به معنای تیتو پر کردن یا پراکنده ساختن می باشد او په اصطلاح کې هغه وینا یا لیکنه ده چې وضع او قافیه لغت او بند څخه آزاد وي و گفته در اصطلاح آن گفتار یا مکتوب یا نوشتاری می باشد که از قید قافیه و وزن آزاد می باشد. د اوسنی ادبپوهانو په نظر نثر یو ادبي ډول دی او څرنګه چې د وضع او قافیه له قید نه خلاص دی
نو د هر ډول افکارو د افادي او بشري پوهنې دینی فلسفي ښوونیزو روزنیزو او ټولنیزو مسایلو د څرګندولو او بیانولو ډیره غوره او مناسبه وسیله ده. گفته که به نظر ادبای امروزی و در حال حاضر نثر یک قسم ادبی است و آنطور که برای ما مشخص است گفته از قید قافیه و وزن خلاص یا به اصطلاح آزاد می باشد و گفته به همین خاطرم برای افاده کردن یا برای بیان کردن افکار و همچنین مسائل اجتماعی، تربیتی، پرورشی، فلسفی و دینی و همچنین دانشی گفته برای مشخص کردن، آشکار کردن و همچنین برای بیان کردن آن یک وسیله بسیار مناسب و پسندیده می باشد. اینجا کلمه شئونیز و روزنیز به معنای تربیتی و پرورشی ویل کیږي. نثر لیکنې د طرز له مخې په دریو سترو ډولونه ویشل کیږي و گفته که نثر از بالای طریقه یا به اصطلاح طرز نوشتاریش به 3 دسته بزرگ تقسیم می شود. اینجا کلمه ویشل کیږي به معنای تقسیم می شود. خب حالا میریم سراغ قسم اول، ساده یا مرسل نثر. نثری که به صورت مرسل یا ساده می باشد. هغه نثر چې لفظي او معنوي صنایع پکې نوی کارول سوی و گفته که نثر مرسل یا نثر ساده آن نثر می باشد که در آن صنایع معنوی و لفظی که به کار برده نشده باشد. دو، فنی نثر. حالا میریم سراغ نثر فنی چې لیکوال ورسره خپل احساسات او عواطف هم ملګری کوي و گفته که نثر فنی آن نثر می باشد که نویسنده همراه آن احساسات و عواطف خود را هم ملګری کوي به معنای همراه می کند یا اینجا در کل کلمه ملګری به معنای دوست یا اندیوال ویل کیږي. یا په بل وینا یا گفته به گفتار دیگر بخوایم برای شما بگیم د مطالب و د افاده لپاره له تخیل ذوق څخه هم کار اخلي و گفته برای بیان و افاده مطالب میاد از قدرت تخیلی خود هم استفاده می کند. سوم یا دریوم، ساده ولسی نثر. نثر ولسی ساده یا بهتر بگیم نثر مردمی ساده چې کتمت د خلکو په ژبه چې څنګه ویل کیږي هغسې لیکل کیږي و گفته عیناً و دقیقاً همان قسمی که مردم آن را به زبان می آورند به همان قسم هم لیکل کیږي به معنای نوشته می شود. اینجا کلمه هغسې به معنای این قسم و کلمه څنګه ویل کیږي به معنای چطور گفته می شود و کلمه کتمت به معنای عیناً یا دقیقاً ویل کیږي. ادبپوهانو د پښتو پخواني نثرونه په درې ډولونه ویشلي دي و گفته که ادیبان نثرهای گذشته زبان پشتو را به 3 دسته بزرگ ویشلي دي به معنای تقسیم کردن. خب حالا میریم سراغ گزینه اول، متکلف نثرونه، نثرهایی که به صورت متکلف باشند. د پښتو ژبه کې دا ډول نثرونه د باسواده قش لیکوالو لخوا د عربي او دري ژبو تر اغیز لاندې لیکل شوی دي و گفته که در زبان پشتو این قسم نثرها از سمت انسانهای درس خوانده یا بهتر بگیم باسواد تحت تاثیر لسان دری و عربی لیکل شوی دی به معنای نوشته شده است. اینجا کلمه اغیز به معنای تاثیر و گفته ژبو تر اغیز لاندې به معنای تحت تاثیر ویل کیږي. په پښتو ژبه کې د دې نثر ډیره غوره ترلاسه شوې بېلګه د سلیمان ماکو د تذکرة الاولیاء 1212 هجری قمری شاوخوا د کتاب نثر دی و گفته که در ادبیات و در زبان پشتو در این نمونه به دست آمده، یعنی در مورد نثرهای متکلف یک نمونه خوبش برای ما د سلیمان ماکو تذکرة الاولیاء به معنای تذکرة الاولیاء از آقای سلیمان ماکو است که حدوداً در سال 612 هجری قمری این کتاب بوده است. اینجا کلمه شاوخوا به معنای حدوداً یا تقریبی ویل کیږي. خب میریم سراغ گزینه دوم، مسجع یا قافیه‌وار نثر، نثرهایی که به اصطلاح قافیه دار هستند یا مسجع هستند. په دې ډول نثرونه کې لیکوال وزن لرونکي او مسجع کلمې د شعر د قافیو په څیر کارولې وي و گفته که در این قسم از نثرها نویسنده آمده است کلمه هایی که به صورت مسجع و اصطلاح همراه با وزن هستند را همانند شعرها گفته به کار بردن. اینجا کلمه پسیر به معنای همانند ویل کیږي. په پښتو ادب کې د دې ډول نثر ډیره ښې پخواني نمونه په 10 هجري پیړۍ کې لیکل شوي د بایزید روشن، خیرالبیان او د اخوند درویزه محسن الاسلام کتابونه دی و گفته در این مدل از نثرها که نثرهای قافیه‌وار یا به اصطلاح مسجع باشه نمونه قدیمی خوبش که به دست ما رسیده است در قرن 10 هجری
توسط آقای بایزید روشن که اسم کتابش خیرالبیان باشه و همچنین آقای آخوند درویزه و اثر ایشان به نام مخزن الاسلام گفته دو نمونه بسیار خوب در بحث نصهای قافیه وال یا مسجع می باشند. خب میم سراغ گزینه بعدی ساده او روان نثرونه، نصهایی که به صورت روان و ساده هستند. په دې دوه نث کې نه د مسجع نث په څیر سج او وزلرونکې کلمه لیدل کیږي او نه پکې د متکلفو نثرونه په څیر لفظ کرکیچ او پیچلتیا ښکاري و گفته که در این قسم از نصها که منظورش نصهای روان و ساده می باشد نه گفته کلمه های وزدار و نه همچنین کلمه های مسجع در آن دیده می شود به آن مقدار و نه هم در آن کلمه هایی که به اصطلاح نصهای متکلف باشه و از کلمه های کرکیچ و پیچلتیا به معنای کلمه های پیچیده و دشوار در آن مشخص نمی شود. اینجا کلمه لیدل کیجی هم به معنای دیده می شود هست، بلکه لیکوال او کوشش کردی که د خلکو محاوره تا نژدی نص ولیکی، ولی میگه نویسندگان تمام سعی و تلاش خود را کردن که نصهایی که می نویسند نزدیک به محاوره های بین ولس یا مردم باشد. اینجا کلمه نژدی به معنای نزدیک و کلمه د خلکو محاوره به معنای محاوره های مردم یا ولس جبرل کیږي. د پښتو په لرغوني نثر کې ډیره ښه بلګې د خوشحال خټک لیکلي اثر دسترنامه د 76 هجری قمری تالیف ده و گفته که در این قسم از نثر یا بهتر بگیم نثرهای کهن یا باستان زبان پشتو یک نمونه بسیار خوب و عالی اثر دسترنامه از آقای خوشحال خان خټک است که در سال 76 هجری قمری تالیف شده است. د معنا او محتوا لمخی د نثری آثار دولونه و باز گفته انواع و اقسام آثار نثری از بالا یا بهتر بگیم بر اساس محتوا و معنای آنها. په پښتو ژبه کې د محتوا او موضوع لمخی نثری آثار په عامه توګه ډیره دولونه لري و گفته که در زبان و ادبیات پښتو آثار نثری از بالای موضوع و محتوای آنها به صورت عمومی اقسام و انواع مختلفی دارند. دلته سو مشهور درونه در پیژنو او د زینو یوازی نمونه اخلو و گفته ما اینجا برای شما چند تا از قسمهایش که بسیار نامدار و مشهور است را برای شما معرفی میکنیم و بعض دیگر را فقط برای شما نامبرد میکنیم. اینجا کلمه نمونه اخلو به معنای برای شما نامبرد میکنیم و کلمه در پیژنو به معنای برای شما معرفی میکنیم. خب حالا میریم سراغ گزینه اول د حماسی نثری آثار نثری حماسی چې پخوانی او اوسنی ملی حماسی مسائل د اتلان و یارل کارنامه پکې بیان یا سیرل کیږي. گفته آثار نثری حماسی که گفته که مسائل حماسی ملی امروزی و همچنین مسائل حماسی ملی قدیمی و کارنامه افتخارات قهرمانان در آن هم بیان می شود و هم سیرل کیږي به معنای تحقیق می شود. اینجا کلمه سیرال به معنای تحقیق کردن و کلمه د اتلان و یارلی به معنای افتخارات قهرمانان ویل کیږي. گزینه بعدی غنایی نثری آثار دی که آثار نثری غنایی هستند، د مین محبت عاطفی و احساساتی مسائل پکې بیانیږي و گفته که آثار نثری غنایی به اصطلاح در آن مسائل احساساتی عاطفی و محبت و عاشقانه بیان می شود. تاریخی نثری آثار، حالا میم سراغ آثار نثری تاریخی چې د ټولنې قوم ملت او خلکو سیاسی ټولنیز او علمی پیشی پکی بیانیږي و گفته که در آثار نثری تاریخی که در آن حوادث علمی اجتماعی سیاسی و همچنین در مورد ولس و قومها و ملتها و جامعه در آن بیان می شود. په پښتو کې مثالونه بیلابیل لیکل تاریخونه لکه د پوهان حبیبی د افغانستان لند تاریخ، د حبیب الله تجی پشتان او نور دی و گفته که اگه بخوایم برای شما چند تا نمونه در زبان پشتو در مورد نوشته های تاریخی برای شما بیان کنیم همانند تاریخ مختصر یا خلاصه افغانستان از آقای پوهان حبیبی هست و همچنین کتاب پشتانه از آقای حبیب الله تجی می باشد. اینجا کلمه لند معنای مختصر یا خلاصه ویل کیږي. خب میم سراغ گزینه بعدی دینی نثری آثار نثری که به صورت دینی بیان شدن. په دې دوه آثارو کې د دینی او مذهبی مسائل په باب لیکنې شامل دی و گفته که در این قسم از آثار که آثار نثری دینی باشد در مورد مسائل دینی و مذهبی در باب آنها مکتوب شده است.
په پښتو کې بیلګه کابل تفسیر سیرت النبی د استاد الفت اسلام او په ټولنه کې د هغه نقش او نور دی و گفته ما بخوایم در مورد آثار نصری دینی برای شما در زبان و ادبیات پشتو مثال های را بیان کنیم، همانند تفسیر کابل سیرت النبی و د استاد الفت اسلام او په ټولنه کې د هغه نقش او نور دی. خب حالا میم سراغ نوی تکی چې موږ ستا لپاره ته چمتو کړی. اینجا کلمه په خپله منځ کې به معنای درمیان خود ویل کیږي و کلمه اوسنی به معنای فعلی، پوهونی او راپوهونی به معنای افهام و تفهیم، منځپانګې به معنای محتوا و کلمه بنی به معنای اشکال او ځینې وختونه ساختار هم ویل کیږي. سرګندولو به معنای مشخص کردن و شکار کردن، ملګری به معنای دوست، رفیق یا اندیوال، حقسی به معنای این قص و کلمه ویشل دی به معنای تقسیم کرده است. پیری هم که به معنای قر می باشد و همچنین فعل لیدل کیجی به معنای دیده می شود. خب حالا میم سراغ د کانکور پوښتنې چې موږ سال لپاره ته چمتو کړې. لومړی پوښتنه څه دی ویلي؟ سال اول چې مطرح کرده هغه نسل دی چې لفظي او معنوي صنایع پکې نه وي کارول سوي، په کومه نوم یادیږي. در کانکور سوال مطرح شده در مورد این است که کدام نثری هست که در آن نه صنایع معنوی و نه صنایع لفظی به کار برده نشده است. گفته شما نامش را تیک بزنید یا به اصطلاح نشانه کنید. فرم سوم است از ولایت بامیان که جواب سم یا صحیح میشه گزینه اول ساده یا مرسل نص هایی که به صورت مرسل یا ساده هستند. دوم پوښتنه ساده ولی سال دوم چې مطرح کرده په کومه نثري اثارو کې د ملي اتلانو ویارل کارنامه بیانیږي و گفته در کدام قسم از آثار نثری می باشد که در آن کارنامه افتخارات قهرمانان بیان شده است. فرم سوم است از ولایت بامیان که جواب سم یا صحیح میشه گزینه اول حماسی نص آثاری که به صورت نص و حماسی می باشند. دریوم پوښتنه ساده ولی سال سوم که مطرح کرده د نص لغت سم معنی و گفته که معنای سم و صحیح لغت نص چیز. فرم اول است از ولایت دایکندی که جواب سم یا صحیح میشه گزینه دریوم یا سوم به معنای شیندل او پاشل که گفتیم به معنای پراکنده کردن و تیتوپر کردن است. ګرانو زده کوونکو دغه لوست مو هم د خیر سره خلاص وله. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او دغه لوست مو ښه زده کړی دی. تر راتلونکي غونډې د الله په امان، الله مو مل شه، ښه شپه ورځ ولرئ.